آیا رښتیا مرۍ خرابوي مالټه خوړل بار بار په یخنۍ کې؟ نه، ستاسو مرۍ نه خرابوي مالټه خوړل په یخنۍ کې بار بار، بلکې دا تاسو ته دا فایده درکوي چې په دې کې دننه ویټامین سي ده چې ستاسو په وجود کې هغه طاقت کم چې د بهر بیمارو سره جګړه کوي هغه مضبوطوي، کم د چې امیونټي ویلی شي او ستاسو په وجود کې دننه د بیمارو سره جګړه کوي او ستاسو بیماری کمیدو طرف ته بوزي. او دویم په دې کې انټي انفلامټري افیکټ ورته ویلی شي، یعنی کچري ستاسو مرۍ لږه شان خرابوي او پړسوبې کړوي دا راکموي. او د دې سره انټي اکسیډنټ ورته ویلی شي، دا هم دی پکې چې دا ستاسو په سرمن کې چې کومې ګونځې وي او فری ریډیکل کیمیکل دي چې هغه ستاسو سرمن بوډاوالي طرف ته بوزي هغه کموي او ستاسو سرمن هم ځوانېدو طرف ته راولي. او د دې سره په دې کې د اوبو مقدار هم زیات دی چې ستاسو وجود ته اوبه هم ترېنه ملاویږي چې په یخنۍ کې اکثر خلک اوبه ډېرې نه څښي. خو په دې کې تاسو به صرف دا احتیاط کوئ چې کله ستاسو ګلې وي کم ته چې ټونسل ویلی شي نو هغه په دې دوران کې لږ جلن شان کوي، یا تاسو ډیره یخه مالټه به نه خورئ چې تاسو یې فرج نه راوالئ یا یخ ځای کې پرتې، بلکې د عام د کمرې چې کم ټمپریچر وي هغه مالټه تاسو خورئ نو تاسو ته نه خرابوي مرۍ یا سینه، بلکې دا تاسو ته فایده درکوي. دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې دا معلومات انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کولی شي او ستاسو په ذهن کې څه سوال وي هغه تاسو کمنټ کې تپوس کولی شئ.